बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी टॉपिक ते एनिमल लाइक प्रोटेस्ट या प्रोटोजोआ नाराज़ه چې دا ټاپک دی نو دا زموږ سره انیمل لایک پروټیسټ دي ته چې دی موږ بل نوم پروټوزوا چې دی او ته موږ وایو وس دا کم پروټوزوا چې دی یا زموږ سره د انیمل په شان چې کم پروټیسټ کوي ته چې موږ پروټوزوا وایو د دې کریکټریسټکس چې دی ناغسه دي د دې اونلی کریکټریسټکس دا دی چې موږ پروټوزون وایو او د پروټوزون مطلب دی مینز فرست انیمل چې دا اولنی انیملز دي دا انیملز نه دي خو د انیمل په شان چې دی انیمل لایک پروټیسټ چې دی نه او د موږ وایو نو اونلی خبره بده کې دا ده چې د موږ پروټوزونز وایو بل به څه خبره ده چې شیر ټریټس وذ انیمل په دې کې داسې کریکټریسټکس شته چې هغه کریکټریسټکس او خصوصیات هغه د انیمل په شان دي لکه څنګه د انیمل په شان دي هغه کریکټریسټکس چې دی هغه داري چې پروټیسټ اور هیټروټرافس په دې کې اونلی خبره ده چې دوی خپل خوراک په خپل نشي تیارولی نو دغه شان انیمل چې دی په خپل خوراک نشي تیارولی نو دا خصوصیات چې دی د انیمل په شان شو بل دی د موټایل د حرکت کوي انیمل چې دی هغه حرکت کوي نو دا خصوصیات چې دی هم د انیمل په شان شو خپل خوراک په خپل نشي تیارولی او دوی حرکت کوي نو دا دوه خصوصیات چې دي نو دا د انیمل په شان دي بل به کې زموږ سره یونیسلولر چې دی هغه پکې هم دي دغه یونیسلولر اگزامپل زموږ سره کوم یو دي یوګلینا امیبا پیرامیشیم کم پروټوزوا چې زموږ سره یونیسلولر دي هغه زموږ سره د درې دي یوګلینا امیبا او پیرامیشیم او دې د موږ پروټیسټ چې دی دا وته وایو بل به کې موږ دا خبره ده چې کاز ډیزیز دا پروټوزوا دا زموږ سره چې دی دا ډیزیز چې دی هغه انسان کې لګي هغه ډیزیز زموږ سره کوم یو دي نو هغه زموږ سره دوه قسمه ډیزیز دا جوړي یو زموږ سره ملیریا تبه چې دا او بل زموږ سره ټاکسوپلازموسس چې دا پر روان ټاپک کې تاسو ته مجدا زموږ سره کومه بیماری ده او په دې کې بل دا خبره ده چې د دې زموږ سره سلور ګروپونه دي د چا د دې انیمل لایک پروټیسټ یا د پروټوزوا په دې زموږ سره سلور ګروپونه دي اوس کوېسچن دا جوړیږي چې دا کوم پروټیسټ چې دي دوی د خپل سروایول یعنی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دوی خپل خوراک چې دی هغه څنګه حاصلوي نو څه کوی چې هاو پروټیسټ ګیټ فود اونلی خبره به دې کې څه ده چې پروټیسټ آر کارډ فلټر پیډر دي ته مونږه یو نوم ورکو چې هغه ته فلټر پیډر چې دی وته ویل کېږي اوس د دې سټرکچر ته چې مونږ وګورو نو ویپینګ دی رټیلز کارډ پلیجلم د دوی چې کوم ټیل لکې شانتي د دوی چې د جوړ شوی نو دغه پلیجلم چې دی د هغې د دې په ذریعه باندې چې دی دوی مومنټ کوي نو دوی د خوراک خپل څنګه راټولوي په دې پلیجلم په ذریعه باندې دوی ځان ته خوراک اټریکټ کوي ځان ته خوراک راکاږي څنګه اټریکټ کوي بیک اینڈ فورث د دوی چې دا کم پلیجلم دی نو دا مخکې او وروسته چې دی حرکت کوي مطلب دا دوی د پلیجلم چې دی وهي یو خو مخکې یو دوی ځان ته خوراک راکاږي ویپینګ اپ پلیجلم کریټس کرنٹ دیٹ برینګز فود انټو پروټیسټ بس د دې لکۍ خواوشاته یعنی د دې پلیجلم خواوشاته چې کوم خوراکي ناغه ځان ته اټریکټ کوي ځکه چې دا یو کرنٹ شانتي چې دی پیدا کوي کرنٹ ټکي به موږ دلته وایو چې د اټریکشن پیدا کوي ځان ته چې دی هغه د خوراک چې دی دا راکاږي اوس تاسو ته وایم چې دا خوراک چې دی د دې خواته موجود د سلیوینګ ارګانیزم نه دی چې اټریکشن پیدا کوي دلته کې زما خبرې مطلب دا دی چې ځان ته راکاږي نو ځکه زه وایم چې د اټریکشن چې دی پیدا کوي خوراک د پلیجلم چې دی ځان ته راکاږي په دې طریقه باندې چې خوراک چې کله د دوی نږدې کله راشي نو دا خوراک چې دوی انګلب کوي نو animal like protists swallow their food through a process called endocytosis نو د دوی یو سیل والا کوم ارګانیزم چې دغه نه چاپیره چې کوم ممبرینی د خوراک هغه د نږدې لړ شي د ممبرین دنه چې د حرکت شروع کی پاکټ لایک سټرکچر چې دی هغه جوړ کی نو دغه پاکټ لایک سټرکچر چې کله جوړ شي نو د خوراک د ترورو د نکیږي ممبرین کې د دنه شي ممبرین واپس خپل ځای راشي او خوراک د دوی د جسم ته چې د دنه شي دغه پروسس ته موږ وایو انډوسایټوسس د خبره مطلب دا دی چې پروټیسټ چې کوم خوراک اخلي پروټیسټا یا پروټوزون په کومه طریقه چې دوی خپل خوراک اخلي نه هغه میتھډ ته هغه طریقې ته موږ انډوسایټوسس چې دی او ته وایو او د دې خوراک د لپاره دوی سي استعمالي دوی خپل پلیجلم چې هغه استعمالي او د دې په ذریعه باندې د خوراک چې دی ځان ته راکاږي ډیټا کوشش یې نو نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ تھینک یو ډیر مننه